ګناهګار همیشه د شیطان په قید کې او د شهواتو په جیل کې همیشه صحیح د شیطان په قید کې او د شهواتو په جیل کې ګناهګار چې دی د اسیر دی قیدي دی مسجون دی په جیل کې تړلی شوی دی تړلی شوی دی لکه کوم سړی چې سندرې اوري د هغه مثال به ورکو یا فحش فلمونه ګوري والعیاذ بالله یا ټنګ ټکور د آلات استعمالوي او ډمتوب او دی کوي دی اوس قیدي دی قیدي دی مکمل قیدي دی دی په جیل کې دی تړلی شوی دی په څه سره په څه سره تړلی شوی دی دی تړلی شوی دی دته زنځیر پروت دی د سندرو دته زنځیر پروت دی د ډمتوب دته کړۍ پرته ده لاسونو ته کړۍ پرتې دي د فلمونو خپو کې بیړۍ پرتې دي د فحش فلمونو او دا طریقې سره دی قیدي دی دی ګناهونو دی تړلی دی تړلی دی نشي ازادېدی دی نه چې څو پورې دی دا ګناهونه پرېښودي نه او الله ته یې واپسې نه کړي دا سړی د دې ګناهونو قیدي دی ګناهګار سړی کوم سړی چې ګناهونه ډېر کوي دی همیشه د خپلو شهواتو په جیل کې دی دې څه معنی شهواتو په جیل کې دی چې شهوات ورته څه یقه کوي چې شهوت د ده څه هم دته وایي ست هم د ده زړه کېږي د ده نفس دته سم وایي بس دی عقې پسې رواني جیلي ده قیدي دی کله چې یو سړی په جیل کې او په ده پسې په ده باندې چې کوم چوکیدار ولاړ دی په جیل کې د هغه نه علاوه د هغه د اجازت نه علاوه نه دی دننه راتلی شي او نه بهر ته وتی شي د هغه د اجازت نه بغیر دی ډوډۍ نشي خوړی د هغه د اجازت نه بغیر دی او دسمات یې نشي تلی ځکه چې بند دی قیدي دی نو دقې شان دا ګناهګار دی د قید دی د شهواتو په جیل کې د شیطان قیدي دی چې څه ورته هغوی وایي دی هغه کوي والعیاذ بالله نو څو آثار شو